बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। درنو محصلینو په دې هیله چې روغ او جوړ به یاستئ. نن زموږ د درس موضوع 30 کلنې جګړې او د وستفالیا تړون دی. اول به موږ 30 کلنو جګړو باندې لږ رڼا واچوو. 30 کلنې جګړې خلک به داسې نظر لري چې نننۍ اروپا خلک له اولې ورځې څخه متمدن، مترقي او دیموکراسۍ ته ژمن خلک وو. سوله او سوکالي د دوی د ژوند نه بېلېدونکې برخه وه، خو حالات داسې نه وو. کاتولیکانو او پروتستانو جسدونه او غوښې د غونډیو په څېر په اروپا کې پرتې وې. قومونه د یو بل په وژنه مصروف وو او د مړو د هډوکو څخه یې د ودانیو د ښکلا لپاره کار اخیسته. دا په پخوانۍ پیړیو کې د اروپا وضعیت و چې نننۍ اروپا د هغه وخت د داخلي او خارجي جنګونو لاسته راوړنه ده. اروپایانو الهي دین ته غاړه نه کېښوده او کله به چې د خدای اولیاء د دین لپاره ورته راغله نو اروپایان به ورسره جنګېده. هغه دین به یې تحریفاوه، چور، تالا او وژنې به یې کولې چې د دې جنګونو د جملې څخه یوه صلیبي جګړه وه چې وروسته دا جګړه په مسلمان مسیحي یعنی مسلمانانو او مسیحیانو ترمنځ او بیا په داخلي جګړه د مسیحیانو ترمنځ په جګړه باندې بدله شوه. د مذهبي اصلاحاتو له مخې اروپا شمالي برخه د پروتستانو او د اروپا جنوبي برخه کې کاتولیکانو سیمه وه. همدارنګه منځنۍ اروپا د دواړو خواو د جګړې سیمه وه. ستر قدرتونه لکه سپېڅلې امپراتوري، فرانسې او انګلستان پاچایو شتون درلوده. په 1520 میلادي کال کې 5م شارل چې شارلکن ورته ویله د ماکسیمیلن ځایناستی شو چې د اتریش، هالینډ، بلجیم او نورې ساحې ورته د پلار څخه او د هسپانیا، سارډیني، سیسل او اسپانیا امریکایي مستعمرات ورته د مور څخه په میراث کې پاتې شوي وو. د اتریش هابسبورګ کورنۍ د اروپا څخه په ډیره برخه پاچاهي کوله. په فرانسې کې اول فرانسوا پاچا شو، یعنی په فرانسې کې اول فرانسوا. د پاچاهانو نومونه اول او دویم او دریم او حتی تر 14م پورې به تاسې ولولئ چې په دې ترتیب باندې اروپایان نومونه دي. په فرانسه کې اول فرانسوا پاچا شو چې د هابسبورګ کورنۍ سره په سیالي اخته و. نو همدا علت و چې فرانسه دې ته تیاره شوه چې د عثماني ترکانو سره اتحاد وکړي. په انګلستان کې د ډیرو کورنیو پاچاهي کوله چې مهمه د سکاټلند پاچا سټوارټ کورنۍ او په ویلز کې د ټیوډور کورنۍ پاچاهي کوله. ټیوډور کورنۍ په ویلز کې پاچاهي کوله، په سکاټلند کې سټوارټ کورنۍ پاچاهي کوله. دا د نورو هیوادونو لکه سویډن، پولینډ د دې څخه ډیر ځواک او قدرت نه درلوده. په اروپا کې مذهبي فرقې رامنځته شوې چې له دې څخه 100 کاله جګړې دوام ومونده. د دې د جملې څخه 30 کاله یعنی د 1418 څخه نیولې تر 1448 کال کې بین المللي اړخ یې درلوده. د آلمان پروتستانو په 1408 میلادي کال کې د پلاتین په مشرۍ یو اتحاد جوړ کړو. د بلې خوا انګلستان او هالند سره اړیکې جوړې کړې. کاتولیک ایالتونه هم په 1409 میلادي کال کې د باویر په مشرۍ اتحاد جوړوي او د هسپانیې څخه کومک غواړي چې همدا وجه وه چې مذهبي جګړو یو بل شکل، نړیوال شکل ته زمینه برابره شوه او د اسپانیې هالند ترمنځ د اوربند تړون په 1409 میلادي کال کې لاسلیک او په 1421 میلادي کال کې پای ته ورسېده.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। د تیرې موضوع او سلاید ادامه ده. په 1413 میلادي کال کې د بوهم خلکو د پروتستانو په ننګه د فردیناند امپراتور نمایندګان ووژل چې امپراتور د مقابلې پریکړه وکړه. پروتستانو هالند او فرانسې حمایت سره ماتې وخوړله او اتحادیه منحل شوه او مشري یې ډنمارک پاچا ته ورکړل شوه. او همدارنګه د کلیسا لوټ شوی مال بیرته سپارل کیږي او وضعیت داسې ښکاره کېده چې کاتولیکان نو بری به د تل لپاره وي. خو پروتستانو ډیر ژر خپل مشر ګوستاو اودلوفوس چې د سویډن پاچا هم و پیدا کړ. په 1413 میلادي کال کې نوموړي خپلې قواوې آلمان ته داخلې کړې، یعنی ګوستاو اودلوفوس خپلې قواوې آلمان ته داخلې کړې او د سپېڅلې امپراتورۍ سره یې جګړه پیل کړه. ریشیلو چې په خټه کاتولیکو او د کاتولیکانو جبهه کې نفاق واچوه او د سویډن پاچا ووژل شو. مشري فرانسې ته په لاس ورغله. فرانسویانو، سویډنیانو، هالنډیانو او انګلستانیانو ترمنځ اختلافات رامنځته شو او جګړې ډیر دوام وکړ. ټولې خواوې د جګړې څخه ستړې شوې. په دې وخت کې اروپا مختلف نسلونه د مسیحیت دین څخه کرکه پیدا کړه. بالاخره په 1444 میلادي کال کې د سولې خبرو اترو لپاره زمینه برابره شوه. کاتولیک دولتونه د مونسټر ښار او پروتستان دولتونه په اوزنابروک ښار کې چې د ویستفالیا په سیمه کې موقعیت لري د امپراتور نمایندګانو سره په خبرو باندې مصروف شو چې اکتوبر میاشت 1413 میلادي کال کې 2 تړونونه لاسلیک شو چې د ویستفالیا په نوم باندې یادېږي. دا تړونونو په نړیوالو اړیکو او نړیوالو حقوقو په برخه کې اساس ګڼل کېږي. د دې تړونونو په لاسلیک کېدو سره په نړیوال نظم کې یو لړ مهم بدلونونه رامنځته کېږي چې دغه بدلونونه عبارت دي له اول، ویستفالیا تړون په لاسلیک کېدو سره د کلیسا قدرت محدود شو او هیوادونو ترمنځ د خپلواکۍ او مساوات اصل په رسمیت باندې وپېژندل شو. دویم بدلون چې د ویستفالیا تړون د لاسلیک کېدو څخه رامنځته شو هغه په اروپا کې د دین او سیاست سره جلاوالی او بېلوالی و. دریم، د عیسویت دوه ډلو چې یوه یې کاتولیک او بله یې پروتستان وه ترمنځ سوله وشوه. څلورم، د دولتونو د اتباعو سیاسي او مذهبي ازادي په رسمیت وپېژندل شوه. پنځم، خپلواکه هیوادونه رامنځته شو. د دولتونو د حقوقو مساوات اصل او په بهرنۍ اړیکو کې خپلواکي په لومړي ځل په رسمیت وپېژندل شوه. شپږم، په نړیوال نظام کې 15 هیوادونه د نړیوال قدرتونو په شکل باندې ښکاره شو چې هغه عبارت له فرانسې، انګلستان، اتریش، روس او روسیې څخه. خو د دې هیوادونو په مقابل کې نور هیوادونو هم ظهور وکړه. نور هیوادونه هم وو، نور قدرتونه هم وو چې هغه روم، جرمن، سویډن، پولنډ او عثماني امپراتوري وه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. درنو محصلینو، نن زموږ د درس موضوع د ویستفالیا یا ویستفالیا تړون او نړیوالې اړیکې دي. په دې کې به موږ په دې موضوع باندې بحث او مباحثه ولرو. ویستفالیا تړون څخه وروسته ملي دولتونه رامنځته شو، یعنی د ویستفالیا تړون د لاسلیک کېدو نه وروسته د ملي دولتونو رامنځته کېدل پیل شو او ورځ تر بلې تکاملي سیر پوره کړ. خو په سنتي او کلاسیک معنا به مفهوم سره پخوا هم
دولتونو شتون درلوده. د نړیوال نظم په برخه کې دولتونه د ډیر قدرت او اهمیت څخه برخمن دي، ځکه چې همدا دولتونه د مهمو او پیچیده موضوعاتو ټاکونکي دي لکه شخړه، سوله او داسې نور. د دولتونو رول د جګړې په پیل او سولې کې تر ډیره حده اغیزمن دی چې انکار ترې نشو کولی. بل پلوه دولتونه د قانون جوړونې، بیا رغونې، تکنالوژیکي پرمختګونو او داسې نورو مواردو کې قدرت لرونکي جوړښتونه دي. نو ویلی شو چې د مډرن وخت ملي دولت چې دی د دې د مډرن وخت تاریخ ګڼلی شو. د مډرن دولت تاریخي سیر موضوع د مډرنیزم پورې تړاو لري او مډرن دولتونو اصولو څخه یو هم عقل محوري ده. عقل محوري په دې معنی باندې چې ګټه او تاوان پکې محاسبه کیږي. عقلانیت د مډرن دولتونو اساسي او عصري مفاهیمو څخه دی چې د انسان لیدلوری د دولتونو په هکله بدل کړي او د دولت عمومي معنی چې هغه د خیر او د فلاح ده، او د بلې خوا د عقل محوري مفهوم په نورو مسایلو کې لکه خپلواکي، ملي امنیت، ملي حاکمیت او ملي ګټو کې اغیزمن رول لري. د خپلواکۍ او نه لاسوهنې اصل په فردي او هم په ټولنیز ژوند کې مهم دی، ځکه چې خپلواکي د فردي ژوند څخه ورو ورو ټولنیز ژوند ته لاره پیدا کوي. په کورنیو او بهرنیو چارو کې همدغه خپلواکي د ملي حاکمیت په نوم سره یاده شوه. امنیت موضوع د یو دولت د تداوم لپاره اغیزمن رول لري او دولتونه په خپل قلمرو کې د نظم د ټینګښت باندې مکلف دي. همدارنګه سوکالي، رفاه او داسې نور مسایل د انسانانو اساسي غوښتنې دي او انسان تل هڅه کوي ترڅو ترلاسه یې کړي. د مډرنیزم کاغې ته راشو نو انسان د ژوند په نورو برخو اړخونو کې هم تغییرات رامنځته کړي دي، لکه په اقتصادي، اجتماعي، صنعتي او سیاسي برخو کې، چې دا ټول تغییرات د دې سبب شو چې د بشر حقوقو او د دولت ارزښت معلوم شي. په صنعتي برخه کې مډرنیزم د دې سبب شو چې انسان مجبور کړ ترڅو د صنعت او ټکنالوژي پراختیا ته لارې چارې ولټوي. او همدارنګه ځینې خلک صنعتي کېدل د مډرن دولت لپاره اساسي شرط ګڼي. دا ډله خلک په دې عقیده لري چې د صنعت په برخه کې لوی او کوچنی لاسته راوړنه د مډرن دولت د پراختیا لامل ګرځېدلې ده. ملي دولتونه د فیوډالیزم د ختمېدو سره سم راپورته شو او د فرانسې د انقلاب سره پیاوړي شو. نو ځکه د فرانسې انقلاب په خپلواکۍ، ورورولۍ، مساوات ټینګار کوه او دا د دې باعث شو چې قدرت او ځواک د سلطنت او کلیسا څخه ملي دولت ته انتقال کړي. نو دا لومړی ځل و چې د فرانسې په انقلاب کې د خلکو دغه شعار راپورته کړ چې حاکمیت د ټولو خلکو دی او په دې وخت کې د خلکو په وطن پالنې روحیې باندې هم کار وشو او دا اوج ته ورسېده. ټول په دې عقیده وو چې انسان د وطن لپاره زیږیږي، ژوند کوي او مړ کیږي. نو له دې وروسته ملي دولتونه د نننۍ ورځې شکل یې غوره کړه او دې حد ته راورسېده چې اوس یې موږ او تاسې عملاً ګورو.